د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي د کوچني اختر په راتګ د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د پیغام ستاینه کوي. وایي په یاد پیغام کې د هیوادوالو په یووالي، ټولنه کې د ناوړه دودونو په له منځه وړلو او اقتصادي پرمختیا سربیره له بهرنیو هیوادونو سره د اسلامي شریعت په رڼا کې پر تعامل ټینګار شوی. دغه پیغام چې ما ولوسته په دې کې ډېر نظریات دي، دا د اتفاق، د ورورولۍ، د مینې، محبت او واقعا د همغږۍ پیغامونه پکې وو. او دغه پیغام موږ ولوسته، ډېر ښه پیغام د امیر المؤمنین لخوا رالیږل سوی د اختر مبارکۍ په حساب باندې، او موږ ډېر خوښ یو او ډېر خوشحاله چې امیر المؤمنین دغه پیغام رالیږلی ده. او دغه د خلکو ترمنځ یووالی، اتفاق په اړه باندې پیغام ده، او ډېر ښه نیک پیغام ده، او نیک پیغام ورکوي چې خلک باید په خپل منځ کې یووالی، اتفاق، ورورولي او اتحاد ولري. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت په راتګ یې ټول اخترونه په پوره خوښۍ، امن او سوکالۍ لمانځلي. زیاتوي اسلامي امارت هیواد ته خپله ژمنتیا ثابته کړې چې ښه بیلګه یې بشپړ امنیت او په ټول هیواد کې د بنسټیزو پروژو پلي کول دي. واقعا ځکه په افغانستان کې تیر اخترونه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه د جنګو څخه ډک وو. دې په خاطر باندې به چې خلک راغله هغلته به یې خوښي ولمانځله، هغوی به د خپلو زامنو، د خپلو کورنۍ د فامیل په غم باندې بخته شوي وو. نو اوس الحمدلله کله چې امارات راغلی دی، په افغانستان کې امن راغلی دی، سوکالي راغلې ده، معمولا خلک خوشحاله ژوند کوي او هلته جنګ او جګړې ختمې شوي دي. افغانستان اسلامي امارت ټولو هیوادوالو ته دا ثابته کړه چې دوی ژمن خلک دي. د افغانستان اسلامي امارت کې علما شتون لري، دوی د خپل ملت لپاره په واقعیت سره کار کوي. دا ټول واضح دي، ټول ته ثابته کړې ده. لکه موږ تاسو چې هغه د بیا رغونې پروژې دي، د هیواد زرغونتیا ته یا د هغو شنه کېدو ته څومره پاملرنه شوې ده. د مثال په ډول د خوشتفې کانال دی او کوم سرکونه دي، بندونه، کانالونه دي. د یاد ولایت اوسیدونکي د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د اختریز پیغام سربیره ټول فرمانونه د ټولنې په خیر بولي. زیاتوي د اسلامي امارت سره به یې په پلي کولو کې اوږه پر اوږه ولاړ وي.